د طالبانو یو پلوي او مطبوعاتي مبلغ مبین یو ځل بیا کابل کې بندي شوی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د طالبانو یو پلوي او د دوی د مطبوعاتي دفتر پخوانی غړی مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی، یو وار بیا د راپورونو په اساس په کابل کې نیول شوی دی. په خواله رسنیو په دې اړه دوشنبه یوه ویډیو هم خپره شوې. ځینو ټولنیزو شبکو د جنرال مبین د ایکس پاڼې هغه بیان ته هم اشاره کړې چې تر لنډې مودې وروسته لرې شوی او پکې ویل شوي وو جنرال مبین د طالبانو د استخباراتو لخوا په ډېرې بې عزتۍ نیول او ځان سره یې بیولی. مبین خان چې په خواله رسنیو ایکس، ټویټر، فیسبوک، یوټیوب او ټیک ټاک کې سلګونه زره پلویان لري، د پاکستان او ایران ضد څرګندونو باندې مشهور دی. وروستی وار د راپورونو له مخې هغه د طالبانو د سوداګرۍ وزیر تورن کړی و چې د ازبکستان د ویزې لپاره یې د ګڼو سوداګرو ترمنځ یوازې د ده غوښتنلیک رد کړی دی. طالبانو لا د جنرال مبین د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې لږ تر لږه 2 وار جنرال مبین په کابل او کندهار کې بندي شوی دی.